په ولاړه اوبه څښل کومې ناروغۍ رامنځته کوي؟ سلام، وخت مو پخیر د پښتو پلس چینل ته ښه راغلاست. هیلهمند یم جوړ روغ او صحتمند اوسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله پخوا په ناسته د اوبه څښلو امر کړی و او لامل یې هم روغتیا ته د زیان رسول ښودل شوي چې اوس روغتیا پوهان وایي په ولاړه اوبه څښل بدن کې یو شمېر ناروغۍ رامنځته کوي. په عام ډول ډاکټران د 8 ګیلاس اوبه څښلو توصیه کوي. په ځانګړي ډول سهار په نهاره چې د یو شمېر ناروغیو مخه نیسي. دوی وایي چې د انسان د مغز 80% برخه له اوبو ترکیب شوې. په همدې اساس که اوبه کمې وڅښل شي د یادښت ځواک کمزوري کوي. همدا ډول د پښتورګو ناروغۍ ښه کوي. د هاضمې سیستم او د کولمو ناروغۍ له منځه وړلو کې مرسته کوي. سربیره پر د سهار په نهاره اوبه څښل د نري رنځ، سر درد، هډوکو درد، زړه ناروغیو او د وزن په کمیدو کې پوره مرسته کولی شي. خو د اوبو څښلو سمه لاره کومه یوه ده؟ او په ولاړه اوبه څښل کومې ناروغۍ رامنځته کوي؟ د اوبو څښلو سمې لارې: په بسم الله پیل کول، په ناسته څښل، په کوچني څاګانو چې له 3 څخه کمې نه وي څښل او په پای کې الحمدلله ویل. دغه لاره عملي کول نبوي سنت دی او د روغتیا لپاره هم ګټور دی. په ولاړه اوبه څښل لاندیني ناروغۍ رامنځته کوي. 1. د مرۍ ناروغۍ. په ولاړه اوبه څښل د مرۍ لاندیني برخې ته زیان رسوي چې د انسان د مرۍ لاندیني عضلات زیانمنوي او مرۍ ترمنځ ناروغۍ رامنځته کوي چې په طبي اصطلاح ورته ګریټ ګاسترو سوفاګیل ریفلکس ویل کیږي. هاضمي ستونزې. کله چې انسان په ناسته اوبه څښي، بدن، عضلات او عصبي سیستم یې نسبت په ولاړه اوبه څښلو ته آرام وي او په ولاړه اوبه څښلو سره عصبي سیستم سمدلاسه هاضمي سیستم ته خبر ورکوي تر څو خوړل شوي او څښل شوي ژر تر ژره هضم کړي. خو د ولاړې پر وخت بیا عصبي سیستم دغه وظیفه په سمه توګه نشي ترسره کولی. 4. پښتورګي زیانمنوي. کله چې موږ په ولاړې اوبه څښو، د پښتورګو لخوا اوبه په سمه توګه نه فلټر کیږي چې په پایله کې مثانه، میتیازو کڅوړه زیانمنوي او اوبه په وینه کې ګډیږي چې د پښتورګو د خرابېدو لامل کیږي. او کله چې همدغه سیستم تر ډیره وخته دوام وکړي، دواړه پښتورګي له منځه ځي او انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. 5. اعصاب له منځه وړي. په ناسته اوبه څښلو سره زموږ عصبي سیستم او حواس په ښه توګه کار کوي او هاضمه هم په اساني سره راولي. خو په ولاړه اوبه څښل بیا د دې برعکس دی چې د عصبي او هاضمي سیستم مو د بدن سره په جنګ شي او په پایله کې اعصابو ته سخت تاوان رسیږي. مننه کوم چې تر دې د موږ سره یوځای واست. که غواړئ نورې معلوماتي ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ، نو هیله د پښتو پلس چینل سبسکرایب او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه کوم، ښه وخت ولرئ.